خدای ملشا د بدر په جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري صرف 314 کسان او د جنگ سامان ور سره په 314 کسانو باندې کل 8 تورې وي او سلور اسونو 313 کسان دي 8 تورې دي او سلور اسونه دي او د بدر میدان ته راووتل او په هغه طرف باندې زرګونه فوجو او ابو جهل چې هغه دغه فوج کمان کولو او د دې طرفه فوج چې دغه کمان جناب محمد رسول الله کو نو دغه طرف جنگي جرنیل ابو جهل او د دې طرف جنگي جرنیل جناب محمد رسول الله عزیزانو کتا سو هغه د بدر میدانو کتو مالی دلې زور غلې هغه غرونه او هغه دشت او د ار په شکال میاشت وا او د خوند خبره پکې دا ده چې د روزي میاشتم وا د ار په شکال ګرمي مو او د رمضان میاشتم وا او صحابه روزم نیولې وا او په دغه میدان کې پاتو تورو باندې د ابو جهل د زرګونو فوجانو مقابله کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې ولاړ دی او دعا کوي چې اے الله کته غواړې چې د ځمکې د پاسه د ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او کته غواړې چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې شي نو خدای د دې 314 کسانو امداد وکړه نو الله فرمایي چې دا دعا څو وخت کې پیغمبر وکړه نو بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین ما 3000 ملائکه د بدر میدان ته ورواستول 3000 پسې نه بیا ب5000 من الملائکه 15000 ملائکه می نور ورواستول علماء لیکي چې داغي کار څو سپین او زیر پټکی په سرو او هغه ملائکی په اسونو باندې سوري وي د کافر نه به سروالو اب مردار شو بیا به سړی نه ښکاري عزیزانو دا جنگ تا یو 2 ماشومان هم تلی هغه 2 ماشومانو تپوس وکړو په دغه میدان کې چې ابو جهل چرته دی نو صحابه ورته وی چې تاسو ابو جهل څه کوئ وی چې ګورو یې پارام کې نه دی وخت کې داغه نامه ما علي واسي خو به له ګورو کنه هغه وګورئ مخامخ پسپین اس باندې سور دی او غیر چاپیر ته د کفارو گارد ولاړ دی د ماشومان وې چې زمون محبوب دله دومره تنگ دی اوس به تماشا وکړي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ما کوي
ول تماشا کوا ورمنډې کړې او دا فوجیانو په دې خپو کې ورننه وته ابو جهل ته مخامخ ودرېد ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل حیران شو چې د ماشومانو ته ګوري ورته تاسو څوک یې وی موږ د محمد رسول الله غلامان وی څوک مشر کشر هم نشته نو ماشومان ورته وی زموږ مشر الله دی او کشر زموږ جناب محمد رسول الله دی بس بل څوک مشر نه لرو وہ تاسو یری گئے نا تاسو خوارے ناما شمان ورته ہوئی کہ شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت سے تو ہوئی صرف دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کول شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا شریعت وہی دیتا کہ دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کے اور دا جناب محمد رسول اللہ پر ناموس باندھے زان قربان کی ابو جہل ورتوی گزار کوئے ورتوی گزار زکه نه کو چې مونږه دویو ته یوي بیا به وای چې دوی دوه زکه یو عالم اول ته گزار کوا ابو جهل لعین چې پتور راوچا تکړه نو یو ماشوم ورتوی چې مردارا لاندې ندی داس پیټه پرانیسته شوی دا ابو جهل چې دا سر راټیټ کو پاس باندې پیټه کتو ته نو د یو ماشوم لاس ورته برابر شو او الله اکبر आवाज یو کو په دې سټ کې پتورا والو داس نه اعلان درو ورته چراوی ورزولو عبدالرحمن ابن عوف را منډه کړه چې کمال هو کو ماشومان په دې سینا ورته کې ناستو ابو جهل ورته وی چې سر خمانه پرې کې خو زما دې سر سره لګ دا مړی لاندې نه غوسکا سر مې وړو کې دی چې لګ غټ ښکاری عبدالرحمن ابن عوف ورته وی چې څه وصیت کوي وی نور وصیت نشته خو د ماشومانو د لاسه غرق شم سره ته غسک او فی النار والسقر عزیزانو یو ماشوم باندې گزار وکړو چې گزار ته وکړو نو داغه ماشوم داوله په تورې باندې جدا شو او دې ترخ کې لګا واخه سران خطه نو دا ماشوم اسمن دی وای په دې میدان کې او په دې خلاص کې تور دی ولې داو د لاس ته خیال نه دی چې سوچ ورغه چې دا لاس خو ما پورې ځوړم دی نو د لاس دا پنجه د تلی لاندې کړو راخ کا لاس ځان نه خو غرزولو او بیا منډه شروع د مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله نشان پاتو تورو او پسلورو اسونو باندې او ابو جهل پلیت او لعین د دوو ماشومانو د لاسا الله مردار کړ او مسلمانانو له فتح